سنې د ساعت پر لپسې دي ماتې کړې دي تر شمار وچې وادې دي بجاران دي خدای در توره تیاره تیر کړي ښو یارانو ته یې زموږ جنډۍ کږې دي اوس چې بل سړی مې لاس پر اوږه کښېږدي ماته تسې را په یاد وجود مې رېږدي د یارۍ لاس چاته نه سم ولکولی هسې نه وم ستا په شان مې تنها پرېږدي ته خو ما اخله نامرده نوم د مینې ستا د لاسه مې ولاړې پر زړه وینې هسې نه چې سې خفه ده تل لپاره په ما مه کوئ خبرې هسې سوې هم د ورځې هم د شپې را سره ژاړې من تصویر دې د څېرې را سره ژاړې ستا د لاس نقشې مې زړه پورې نیولې دیوالونه د کوټې را سره ژاړې د یاریو څخه لاس واخه زړګیه تا د خپل راستي بلاسې لیونیه دلته ټولې یارانې دې تر مطلبه بې مطلبه یارې نه کړي یو سړیه نه پلوټه نه پتنګ د مخ ته تلله زندګي وای ورځ تر بلې سختېدله د غربت دغدار چا پر لمن پروت و د وطن بچې مې وږې بېدېدله ته پر تورو سترګو تور باڼه پیره کې تر کتای نه سم زخمي زخمي مې زړه کې ستا په مخ کې مې چې زده خبرې هېرې نه پوهېږم چې کوم جادو راوړې وا نظر احمد ایدار کندهار څخه فرمایش کوي نیت مو ستاسې په څېر بد پر هر چا نه دی خدای را کړې داسې نیت او داسې زړه دی ناشکري مې په یو حال کې کړې نه ده که راوستی الله بد وخت یې که ښه دی محمد شاه ظهیر بل څوک لري لالیه ته چې هم پرېږدې یوازې لیونیه بې له تا یې زړه په چا نه راټولېږي نو خلاف یې دې که خپل دی که پردی یې په غمو مې بار شیرینه زندګي که چې مې جوړه که له ستا سره یاري که ته په ښو نه پوهېدلې یې ستا مرده د تا جار مې خپله هره خوشحالي که
محمد نعیم او ده کورونه یو در بل سره جاریږو له به څنګه نه سوځېږي د غماز موزیکان ډېر دي خو دی پکې جلا دی د سرخاب کاریز بازار په د زیبا دی ښه ملګري او یاران باندې راټول وي نوم یې اخلم آخر دا جمال تنها دی دا شهید عبدالرحیم یې نه هېرېږي عبدالحق افغان یې ورو